درنو لیدونکو په اسداباد ښار کې ډېر تیز او شدید باران وشو چې دلته خلک وایي د دم کلي په خوړ راوتلی دی او کورونه یې وړي دي. نو زو او د دغې حال له تاسو سره هم شریکوو، د وطندارانو مرستې ته هم ځان رسوو. یو څه ډېر شدید باران وشو په کونړ ولایت کې له ډېرې زیاتې ګرمۍ وروسته دغه ډول یو شدید باران وشو چې خدای دې وکړي چې چاته یې زیانونه نه وي رسولي او ولسونه مو په امن کې وي. نو زه دا خلک اسداباد بازار کې منډې وایي چې دغلته د دم کلي دغه خوړ راوتلی دی او ډېر زیات شدید باران وروسته خلکو ته زیانونه اړولي. نو موږ دعا کوو چې وطندارانو ته کوم مشکل نه وي اخوتی او وطنداران مو په امن کې وي. نو دوستانو همدې ځای کې دغه د دم کلي خوړ دی. طبعا تاسې ټول یې پېژنئ، دغه خوړ تاسې ټول پېژنئ. ګڼه ګونه او دغه ډېر دی، رش بیخي ډېر دی. خو دوستانو نو په واقعي معنا یو ډېر شدید سیلاب راوتلی دی او خدای دې وکړي چې بره وطنوالانو ته یې کومه ستونزه نه وي پېښه کړي. تاسې ګورئ دوستانو دا خوړ څه ډول چې ښکاري دومره هم دی هم نه لکه دا اوس چې په کوم حال دی. دوستانو دغه پل هم د خطر سره مخ دی. دوستانو دلته ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي. نو دعا کوو چې چاته زیان نه وي رسولی او وطنداران مو په امن کې وي. تر ډېره دا خوړ بیخي د دم کلي په منځ راوتلی دی او ډېری ولسونه د دغه خوړ په غاړه پراته دي. تېر کال په همدې شپې ورځو کې وطندارانو ته زیان اړولی و او تقریبا په همدې خوړ کې یو زنانه او دوه ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ډېر زیاتې شدیدې اوبه دي دوستانو چې د کنټرول په وتو په حالات کې دي. دوستانو نو لا معلومه نه ده، ځکه له دې ځایه حال نه درکول کېږي. اخوا لاره بنده ده د کلي سایډ ته چې یو څوک لاړ شي او احوال واخلي. خدای دې وکړي چې چاته زیان نه وي رسولی. اوبه بیخي ډېرې زیاتې دي. نو معلومه لا تر اوسه نه ده چې چاته به یې زیان اړولی وي یا نه. خو موږ دعا کوو چې کوم وطندارانو ته مو زیان نه وي اخوتی او ټول په امن کې وي. خو څه هم دغه د خوړ اوبه له حده ډېرې دي او فکر کوم چې دا به لومړی ځل وي چې دغه خوړ په دومره ډېر شدید حالات سره راوځي. دوستانو نو بس هم د دې وخت بارانونه ټول همدغسې وي. تاسې راته په تمه اوسئ دوستانو. زو د همدغه کلي سیټ ته لار ګورو، که چېرته کومه لار پیدا شي او کلي ته واوړو نو وبه ګورو چې چاته زیان اخوتی یا نه او ټول جزئیات به له تاسې سره شریک کړو. ډېرې زیاتې خټې دي دوستانو. مزل هم پکې یو څه ډېر سخت دی.
دوستانو دغه نو کوچنۍ وله ده دې ته دا په دوشاخیلو باندې راوتې دغه وله د کونړ د کوچني سیند څخه. ښه نو د کلي سیټ ته فکر کړم لاره نشته دوستانو، زه هم دې ځای نه ورځم چې وګورو اخوا ته کلی د دې ځای څخه ښکاري، وګورو چې څه کیسې دي. څنګه چل دی وطنداره؟ صحت ښه دی؟ څنګه کوم چاته خو زیان نه دی خو ته؟ امن دی؟ زه چې امن یې په قطر. دوستانو نو دلته خو بیا بیخي ډېر شدید دی او مینا هغه ګورئ دوستانو تاسې بیخي په څنګ کې ورسره دغه کورونه پراته دي او اوس فلحال خو زیاتره دوستان تماشې ته راوتلي دي، خو خدای دې وکړي چې کوم چاته نه مالي او نه ځاني زیانونه خوتي وي. خو واقعي معنا ډېر زیات خطرناک سیلاب خو به دې دی چې له دې وړاندې به دا خوړ راوځي، سیلاب پکې راځي په دې موسمونو کې، خو دومره شدید نه لکه دا نن چې تر کومې کچې شدید دی. دا دا هغه شابازۍ ورته وایي دوستانو، دا خوړ له هماغه د شابازۍ سیټ څخه راوتلې، مخامخ هغه غرونه معلومیږي، دا نو د هماغه ځایونو څخه راوتلې دي. دلته خو نو بیا بیخي ډېر شدید دی دوستانو. دوستانو دا ډېر زیات ژور ځای دی، که چېرته دا خوړ نه وي او زه ورته ویډیو وکړم تاسې به باور را نه شي چې دې کې دومره ډېرې اوبه ولاړې دي. هغه حالات یې هم تاسې وګورئ چې دا کله وچ وي او اوس چې دغه دومره ډېرې اوبه پکې ولاړې دي تاسې به باور را نه شي، بیخي له حده ډېرې دي دا اوبه. دوستانو زه هماغه خواته ځم بېرته. دلته نو اوس دا چې سیلاب دی چون هره سیمه خټې خټې اوبه شوې ده، نو د ځان ساتل هم پکې ډېره زیاته ګرانه تمامېږي. ګورئ په هره کوڅه کې دغه ډول اوبه راغلي دي، دا د دم کلي جنازګاه ده، په دغه جنازګاه کې هم اوبه راغلي دي او بس نو په هره کوڅه کې هم دغه ډول اوبه راغلي دي او لا تر اوسه معلومه نه ده چې خلکو ته به زیانونه اخوتي یا نه، خدای دې وکړي چې چاته زیان نه وي اخوتي او دغه سیلاب همداسې تیر شي. بل دلته نو بیا ډېر شمېر خلک راټول شوي دوستانو تر څو دغه سیلاب سیل هم وکړي او وګوري چې کوم چاته مشکل وي او د هغې سره مرسته وکړي. بیا زموږ کونړي په دې کې نوم لري چې په وطندار په هر ځای کې مشکل وي هغه ځای ته ځان رسوي او د خپلو وطندارانو سره کومک کوي، مرسته کوي. اوس هم دلته ډېر خلک راوتلي دي. دغه دا عمومي د جلال آباد او کونړ لویه لاره ده، نو دغه سړک صفا کېدو ته اوس هم بډې رانغښتي دي او تر څو دغه سړک صفا کړي. ښه دوستانو نو دا ویډیو په همدې ځای پای ته رسومه. که نور څه وو او چاته مشکلات اخوتي خدای دې وکړي چې نه نو د دواړو جزئیات به له تاسو سره شریکومه. بله ویډیو ته هم په تمه اوسئ.